فراري جنرال دوستم ولسمشر غني او ټاکنو کمیسیون ته یو ځل بیا سخت اخطارونه ورکړي دي. د ولسمشر غني لومړی مرستیال جنرال دوستم وای موازی حکومت اعلانوم. جنرال دوستم دا څرګندونې پرون په شبرغان ولایت کې د امیر علي شیر نوایی په یاد یوې غونډې ته په وینا کې کړي دي. ښاغلي دوستم ویلي که د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې جعلي اعلان شي نو دی به یوازې موازی حکومت اعلان کړي. دوستم وویل د افغانستان په ټاکنو کې موږ شفافه او پامه رایه ولرو او د جعلي پایلو اعلان نه غواړو. موږ بله چاره لرو که چیرې تقلبي حکومت اعلان شي موږ موازی حکومت اعلانوو. ښاغلي دوستم د سولې پروسې ته هم په اشاره وکړله او د افغاني لوریو ترمنځ د خبرو هرکلی یې وکړ او ویې ویل موږ ټول د سولې په حق کې یو. که خدای کول د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه به ډیر ژر یوې موافقې ته ورسیږي او بین الافغاني خبرې به ډیر زر پیل شي. دوستم همداراز ټینګار وکړ چې هغه لا هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د لښکرکشۍ وړتیا لري او لکه د تیر په څیر لا هم حکومت کولی شي. بلخوا مرکزي حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوي وي نو در سره لایک یې کړئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.